سلامونه جوړ په خیر. یو څه ځان وروسته بیا ښه راغلاست. نن په دې خبرې کوو چې هغه دوستان او ملګري کله چې دوی زړه ماتې کېږي، زړه توري دي، یو شي ته تابعیت نه کېږي او په ټوله کې له خپلو موخو نه ډېر فاصله لري او ډېر واټن ورنه لري. هیلې هم په زړه کې دي او دا طبیعي ده چې انسانان ډېرې لوی هیلې لري او د هغو لپاره کله کله بیا پلانونه هم کوي، خو ورته رسېدل او دا یو ډول ډار لکه په زړه کې د دوی لپاره ولوېدلی وي چې دوی به ونسي کولی تر څو خپلو اهدافو ته ورسېږي، تر څو خپلو دوی هیلو ته ورسېږي. او زما په نظر تر دې تر ټولو لوی لامل هغه زړه ماتي ده، هغه زړه توري ده، هغه خپل کار ته اهمیت نه ورکول دي. نن غواړم چې په دې ویډیو کې په همدې تمرکز کوم چې که دغسې دوستان دا اوسنی زما ویډیو ګوري، موخې لري، هیلې لري، کار یې ورته کړی وي خو فکر کوي چې دوی ورته نه رسېږي، یا یې زړه تور دی یا لکه خوند نه ورکوي که نه، او دا خوند نه ورکول د ژوند کې نو دا هم یو ناروغي ده او یو ستونزه او یو شخصیتي اختلال ده چې دا باید حل سي. او تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې دوی بعضې وخت په خپل ځان باندې متمرکز شي، په خپل ځان باور لوړ کړي. هغه انسانان چې همیشه په خپل ځان باندې کار کوي او په همیشه په خپل باور باندې کار کوي، تر هغو چې په خپل ځان باندې کار نه کوي او په خپل ځان بې باوره دي، او دغه دوستان چې زړه ماتې دي، ناهیلي دي او زړه توري دي، دوی معمولا په خپل ځان باور له منځه تللی او په ځان باور راوړل لپاره دوی په کار ده چې خپل ځان ته ارزښت ورکړي، وخت ورکړي، اهمیت ورکړي او حتی پر ځان باندې لګښت وکړي. دا ټول هغه شیان دي چې موږ ته خپل باور را پیدا کوي، موږ ته خپل ارزښت را لوړوي او موږ ته خپل ځان را پیژني. کله چې موږ خپل ځان وپیژند، خپلې ستونزې او هیلې، پلانونه او موخې مو درک کړې، نو بیا به ورته کوشش هم وکړو، بیا به ورته هڅه هم وکړو. خو کله چې موږ خپل ځان ونه پیژند او همداسې د هیلو ته د رسېدو لپاره خپل ځان تیر باسو، غلطوي او خپلې شونې هیلې دا په خپل وجدان کې، په خپل وجود کې مروړو، نو دا بیا یو لوی عذاب دی او یوه لویه ستونزه موږ ته راپېښوي او موږ بیا نه پرېږدي چې موږ خپل په ژوند کې پرمختګ وکړو، بریاوې لاسته راوړو، پرمختګ وکړو، پیسې وګټو او دغه راز نور کارونه ترسره کړو. نو دا به تاوان به لکه موږ ته ډېر راوړي خپل ځان ته. او دغه راز موږ سره چې نور څوک تړلي دي لکه زموږ فامیل، زموږ دوستان، زموږ ملګري، نو هغوی ته به هم زموږ څه نه وي کړي. نو په دې خاطر غواړم چې دا ویډیو ډېره اوږده نه سي. راځئ دوستانو په خپل ځان متمرکز شئ، خپل ځان ته اهمیت ورکړئ، کښېنئ، هر څه عادت چې تاسې لرئ خپلو عادتونو پسې ورسېږئ. عادتونه دي چې ستاسو لیوالتیا ژوند ته څو چنده کوي، راډېروي او لیوالتیاوې دي چې تاسې هغه کوم ویاړونه چې په وجود کې لرئ هغه راوسپړئ او بالاخره وځلېږئ. نو دا یوه حل لاره. بله حل لاره دا ده چې تاسو هر کار کوئ په ډېر سوچ او متانت باندې کوئ. فرضاً غواړئ چې یو کاروبار پیل کړئ، یا یو وظیفې ته غواړئ لاړ شئ، یا یو بل عادت غواړئ را خپل کړئ، یا یو په ژوند کې یو بله چاره، ډېره عادي مسله غواړئ په کار وکړئ، هغې ته سیستماتیکه توګه توجه وکړئ. په داسې ډول ورته وګورئ چې ګواکې یو لوی مسؤلیت تاسو ته درکول کېږي او یوه لویه چاره تاسو ته در لغاړې کېږي. دغه کار کله چې ته کوې، ته خپل ځان سره په مجلس راځې، ته خپل ځان سره په بحث کولو راځې او دا ځان درته ښه ایسېږي چې ولا زه خو دومره مهم یم چې خپل ځان ته مې خپله دومره وخت ورکړ او لګښت کوم، پیسې مصرفوم، په ځان باندې لګیا یم، اخته یم. دا به ستاسې دغه افعال چې کله تاسو ترسره کوئ په وجود کې به مو یو ډول هورمونونه دي چې هغه به په راټوکېدو سي، په راقوي کېدو به سي او تاسو ته به یو انګېزه در وبخي، تاسې به په یا د هغه خبره موټیویټ شئ او له دې اړخه به مو کولی شئ چې تاسې په خپل ځان باندې کار وکړئ او بریالي به هم شئ
ورسیږئ، هیلو ته به هم ورسیږئ او په ژوند کې به پرمختګونه هم راسي او ډېرې ښې ورځې به وګورئ. نو ډېره مننه چې زما ویډیوګانې ګورئ. تر بیا ښه وخت.